اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مرګرو السلام علیکم. نن په پیج نمبر 86 باندې کنټرولینګ نایز پولوشن چې دا ټاپک چې دا به ډیسکس کوو. صحیح ده. کنټرولینګ نایز پولوشن د شور والا الودګي چې دا پاغه باندې قابو راوستل. شور کی آلودگی پر قابو پانا. د شور والا آلودگی چې دا په دې باندې قابو مندل په دې باندې قابو راوستل. صحیح ده. شور والا آلودگی قابو کول. The noise levels of our cities and industrial zones are much higher than the safe limits notified by the United Nations. United Nations چې د اقوام متحده تاسو پیژنئ چې دا یو اداره ده. صحیح ده. نو دوی چې کم سیف لیمټس نوټیفای کړي دي، مطلب کم محفوظ حدود خودري دي یا کم محفوظ حدود چې د هغې اعلان کړی چې یاره محفوظ حدود څه دي، نو د هغې نه زمونږ د ښاریو او زمونږ د صنعتي علاقو کم نایز پولوشن چې دی د هغه حدودو نه ډیر زیات سیوا دی. مطلب زمونږ په صنعتي علاقو کې او په ښاریو کې ډیر زیات نایز پولوشن دی، شور والا آلودګي ده. صحیح ده. مطلب هغه سیف لیمټس چې دي، هغه محفوظ حدود چې دي، کم چې یونایټډ نیشنز والا ویلي دي، نه هغه موږ نه فالو کوو. صحیح ده. Therefore, it is very essential to take instant measures to overcome this problem. نو د دې وجې نه دا خبره ډیره اهمه ده، دا ډیره لازمي خبره ده. صحیح ده. to take instant measures چې فوري اقدامات واغستی شي to overcome this problem چې په دې مسله باندې مونږ غالب شو. مطلب دا مسله چې دا مونږ سکو په دې باندې مونږ قابو راولو، دا مسله مونږ ختم کو. نو د دې لپاره پکار دی چې مونږ فوري اقدامات وکړو. صحیح ده. خاص پیج نمبر 87 چې دا راوړوي. په پیج نمبر 87 باندې دلته کې یو اکټیویټي ده، اکټیویټي 6.16. We discuss various actions to control noise pollution. Write important points on the board. For example, مختلف عملونه چې دي، صحیح ده، په هغې باندې بحث وکړئ چې دا شور والا آلودګي چې دا به موږ څنګه قابو کوو. نو د دې لپاره چې موږ کم مختلف عملونه کوو یا موږ له کول پکار دي، په هغې باندې تاسو بحث وکړئ او بیا څه وکړئ، رایټ امپورټنټ پوینټس آن د بورډ، او کم اهم نکات چې هغه په بورډ باندې ولیکئ. فور ایگزامپل، د مثال په طور. ښه، اوس دلته کې لاندې تاسو ګورئ. پوینټ نمبر 1 څه وایي؟ وایي use of horns be restricted. د هارنو استعمال چې دی دا دې محدود کړی شي. مطلب دا دی چې دا دې بند کړی شي. مطلب هارن خو یو لازمي څیز دی. صحیح ده. داسې نه دی چې مطلب بیخي په ګاډو کې به هارنونه دا پابندي دې ولګولی شي چې خلک دې بیخي هارنونه چې دی د ګاډو نه مطلب لرې کړي او یا دې د دې استعمال بیخي ختم کړی شي. خو مطلب دا دې د څه حده پورې محدود کړی شي. صحیح ده. Their unwanted use near schools, hospitals, libraries and residential areas should be strictly banned. د دوی استعمال چې دی په کوم ځای کې مطلب هغه بندول پکار دی چې بیخي هغه strictly ban شي، په هغې باندې بین ولګي. صحیح ده. او دا بیا یو جرمي. صحیح ده. نو هغه د سکولونو ته نږدې، مطلب په زو لرنې یا هسپتالونو ته نږدې، لایبرریانو ته، یا کم ریزیډنشل ایریاز چې دي، هغه ځینه کم ځای کې چې خلک مطلب پاتې کېږي، کم چې د خلکو د اوسېدو ځایونه، هغه ځایونو ته نږدې دا strictly ban شي. هارنونه چې دي په دې بالکل پابندي ولګي. صحیح ده. بیا لاندې پوینټ نمبر 2 ته څه کوي؟ the unnecessary use of loudspeakers should be specially restricted. او کم غیر ضروری استعمال چې دی د لاؤډ سپیکرو، د غټو سپیکرو غیر ضروری استعمال چې دی، نو پکار ده چې په دې باندې هم خاص کر چې دی دا منع کړی شي، په دې باندې هم بین ولګي، دا منع کړی شي چې یار داسې نه کېږي. صحیح ده. بیا نمبر 3، broken roads and weared out tires are also a big source of noise. خراب شوي روډونه یا مات شوي یا مطلب په هغې کې کندې شوي، کډې پکې شوي. صحیح ده. او ویرډ آوټ ټایرز چې دي، هغه ټیرونه چې هغه ډیر زیات زاړه شوي. صحیح ده. نو دا هم یو غټه ذریعه ده د شور. صحیح ده. بیا لاندې 4 پوینټ ته وګورئ. پوینټ نمبر 4 ته وایي the use of good quality silencers and other noise absorbing devices
and the motor vehicles and industries be ensured. دا خبره دی قابل یقین جوړه کړی شي چې سلنسر یې چې کوم په کارخانو کې ماشینانو ته یا په ګاډو کې لګېدلي نو چې د دې ښه معیاري سلنسر یې ورته لګېدلي صحیح ده چې هغه شور د ښه ډېر حده پورې چې دی نو هغه شور کمی صحیح ده او په پاکستان کې خو چونکې خبره د دې بالکل الټه ده دلته کې خلکو موټر سایکلو ته یا مطلب ګاډو ته هغه غټې غټې سلنسرې لګولي چې هغه د خلکو مطلب غوږونه کڼی صحیح ده نو ښه کوالټۍ والا سلنسرې په کار دي چې ولګي او نور کم شور والا شور جذب کوونکي آلات چې دي هغه آلات چې هغه شور جذب کوي نو دا دې په ګاډو کې او په کم صنعتي مشینري چې د په هغې کې دا استعمال کړی شي دا خبره دې قابل یقین جوړه کړی شي چې دوی به د دې استعمال کوي صحیح ده بیا پوینټ نمبر 5 چې دی دې ته وګورئ بس سټینډز ایرپورټس اینډ فیکټریز شوډ بی پلانډ اوے فرام ریزیډنشل ایریاز د بسونو کم سټینډونه شو ایرپورټونه شو او کارخانې شوې نو په کار چې د دې منصوبه بندي وکړی شي چې دا د ریزیډنشل ایریاز نه لري مطلب د اوسېدلو کم ځایونه چې په کار چې دا د بسونو سټینډونه شو یا ایرپورټ شوې صحیح ده او یا کارخانې شوې نو په کار چې دا د هغه علاقو نه د هغه ځایونو نه دا لري کم ځای کې چې خلک پاتې کیږي چې هغو نه ډسټرب کیږي بیا نمبر 6 huge plantation be ensured around roads د روډونو نه غیر چاپیره پکار د چې ډیر زیات بوټي ونی ولګي صحیح ده ریلوی لاینونو نه او د ایرپورټونو نه د کارخانو نه the trees not only absorb noise but also clean the polluted air ونی چې دي دا نه صرف شور جذب کوي لیکن دا کم آلوده کړی شوي یا ګنده کړی شوي کومه هوا چې دا د هغې فلټریشن هم کوي هغه هم صفا کوي صحیح ده بیا 7 نمبر پوینټ awareness in public should be promoted through media and other means regarding control of noise د شور قابو کولو متعلق د په خلکو کې خبرداري چې دی دا خوره کړی شي د میډیا په توګه باندې د میډیا په ذریعه یا کم نورې ذریعې چې دي د هغې په ذریعه باندې د په خلکو کې دا خبرداري خوره کړی شي چې شور چې دی شور به موږ څنګه قابو کوو یا شور چې دی موږ له ولې قابو کول پکار دي نو په خلکو کې دې دا خبرداري راوستی شي دا دې خوره کړی شي خلک دې د دې نه خبر کړی شي چې یاره په دې شور باندې چې دی موږ له قابو راوستل پکار دي ځکه چې شور چې دی دا ډېر نقصان ده دی صحیح ده بیا دلته کې لاندې تاسو ګورئ په دې کویک کویز کې وای why do we like to live at calm and quiet places منګه ولې په خاموش ځایونو کې هغه ځای چې هلته کې شور نه وي هغه خاموش وي پرسکونه ځونه وي هلته کې ولې منګه اوسېدل چې دی نو هغه خوښو نو په داسې ځایونو کې اوسېدل خلک ځکه خوښوي یا مونږ ځکه خوښوو چې یاره زمونږ ذهن چې دا پرسکون وي مطلب موږ ته سکوني زمونږ بی پي چې دی موږ د بی پي مریضان نه جوړېږو موږ نور د زړه مریضان زمونږ نه جوړېږي یا زمونږ کم د هیرینګ ابیلیټي چې دا د موږ نه لاس کوو مختلف امراض چې دي د هغې موږ په هغې کې موږ نه مبتلا کیږو چونکې کم د نایس پلوشن نه چې کم مختلف جسمانی او ذهني امراض لګي صحیح ده نو د دې وجې نه خلک وایي چې یاره موږ ته دې دا انگزایټي او سټرس او وغیره دا مرضونه زمونږ نه وي د دې وجې نه هغو په یو خاموش او پرسکونه ماحول کې ژوند تېرول چې دی دا ډېر خوښوي صحیح ده چونکې په یو داسې ماحول کې ژوند تېرول چې هغې کې ډېر زیات شور او ډېر زیات کراوډي انوایرمنټ او مطلب ګاډي او کارخانې او ایرپورټونه او خوا دېخوا نو دا په هغې کې ژوند تېرول چې دا ډېر زیات ګران خوب چې دی خوب به د حرامي ذهني سکون به درته نه مختلف مرضونو کې به مبتلا نو د هغې نه یو پرسکون او خاموش ماحول چې دی نو هغې کې اوسېدل خلک ډېر زیات خوښوي صحیح ده ځکه چې کم ماحول کې سړي ته سکون وي سړی خوشحاله وي د سړي زړه مطمئن وي د سړي په سر باندې بې ټایمه درد نه وي صحیح ده سړی په ټینشن کې نه وي انګزایټي ورته نه وي نو په داسې ماحول کې به سړی اوسېدل ولې نه خوښوي صحیح ده بیا لاندې وګورئ وای what benefits we may get from the awareness campaign regarding harmful noise of pollution
دا په خلکو کې چې کم موږ دا خبرداری خور کو کنه د شور د آلودګۍ په باره کې وي د دې نه به څه فایدې موږ واخلو دې نه به څه فایدې موږ ته حاصلې شي نو د دې نه به دا فایدې حاصلې شي چې یاره خلک به د دې نه خبر شي چې د شور نقصانات څه دي د دې نه به خلک خبر شي په خلکو کې به دا اویرنس راشي او هر یو کس به دا کوشش کوي چې هغه خپل د حده پورې هغه په شور باندې قابو راولي که د هغه سره فرض که یو ګاډی یا ورسره موټر سایکلي یا هغه مطلب د هغه یوه کارخانه یا داسې بل یو مشینري صحیح ده نو هغه به خپل دا کوشش وکړي چې یاره د دې کمه څه شور کوي یا په دې کې سلنسر چې دی هغه داسې لګېدل دی چې هغه شور کوي نو هغه به خپل کوشش وکړي او دغه شور چې دی دا به کنټرول کړي نو که په خلکو کې دا اویرنس راشي نو شور چې دی په دې باندې به د ډېر حده پورې قابو راوستی شي صحیح ده او د انوایرمنټ چې دی نو دا به د اوسېدلو لږ قابل شي نو د دې نه دا مختلفې فایدې چې دی دا به موږ ته حاصلېدی شي صحیح ده بیا دلته کې وګورئ وایي ډو یو نو آیا تاسو ته فتح شته The astronauts who landed on the moon could not talk to each other like us. هغه astronauts خو تاسو پیژنئ کوم چې هغه خلک یا هغه کسان چې هغو د کم فلکیات چې دي په دې باندې هغو ریسرچ کوي صحیح ده یا هغو سپوږمۍ ته خیږي صحیح ده نو هغه اسټروناټس چې کم سپوږمۍ باندې هغو لینډینګ کړی او سپوږمۍ ته تلي نو هغو زموږ په شانتې د یو بل سره خبرې نشوې کولی لکه څنګه چې موږ ته مخامخ یو کس ناست وي موږ ته خبرې کوو هغوی اوري It is because of no air on the moon نو دا د څه په وجه ځکه چې په سپوږمۍ باندې ایر نشته هوا نشته او اواز له تاسو ته پته ده چې اواز له پکار دی یو مټیریل میډیم ولا پکار دی چې د اواز د یو ځای نه پکې بل ځای ته سفر وکړي نو چې ایر نشته نو د هغوی د خولې نه به خبره څنګه راوځي دا اواز به د هغه بل کس غوږونو ته به څه کې ځي د دې دوو کسانو په منځ کې چې دی نو هغه مثال په طور باندې دا زما سره هغه یو کس دی چې کوم له موږ نوم ورکړو فرض که A او دا بل کس دی B او د دوی په منځ کې ایر نشته میډیم نشته نو دا اواز د ده د غوږونو نه د ده غوږونو ته نه رسي نه د ده هغه ده ته رارسي او اواز له پکار دی یو میډیم یو مټیریل میډیم صحیح ده نو د دې وجې نه وایي they use wireless radio system attached to their dresses نو د دې وجې نه به دوی وایرلیس ریډیو سیسټم چې دی دا به استعمالو په دې به د یو بل سره خبرې کولې کم چې د دوی په دې کپړو پورې به پیوستو د دوی دې کپړو ته به اټیچ و نو خبرې به د یو بل سره په دې باندې کولې صحیح ده نو دا و پیج 87 او دا چپټر چې دی دا پای ته ورسېدو دا ختم شو اختتام ته ورسېدو صحیح ده او انشاءالله سبا به بیا په پیج 88 باندې پر روان ویډیو کې د دې هغه کی پوینټس وغیره هغه به ډسکس کوو د روان ویډیو پورې تاسو سپارم په الله د الله په امان